الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر متفق عليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درنو معزز دوستانو په دین مینو مؤمنانو ورونو د محرم د میاشتې اول تاریخ دی. د محرم د میاشتې په اول تاریخ باندې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو صفه سالار او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خلیفه سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شوی دی. نو غواړم چې د نن ورځې د بیان موضوع مې هم د سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه متعلق د مبارک چې کم فضائل د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي هغه ووایم. د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د فضائلو سره یو ډیر عجیبه خبره هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اسلام لمخه چې کم امتونه و په دې امتو کې به بعضې داسې انسانان و چې الله جل جلاله به دوی ته د فرشتو په ذریعه باندې الهام کوي د حق. ډېر به داسې شیان و چې خلکو ته به دا نه معلومېدله چې حق خبره به کومه وي. خلک به کې اختلاف و او د خلکو به رای مختلفی وي. نو بعضې داسې انسانان به و چې الله جل جلاله به د دوی پر سینو باندې الهام د فرشتو په ذریعه باندې کوي او حق به ورته ظاهره کوي او ښکاره کوي به. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چیرې زما په امت کې یو څوک داسې وایي کچیر زما په امت کې یو څوک و هغه نو عمر دی چې الله جل جلاله د ده سینه خلاصه کړې ده. دی د محدثونو څخه دی. محدثون یعنی هغه څوک چې الله جل جلاله یې پر سینه باندې د الهام دروازه خلاصه کړې وي او د حق او د باطل ډیر ژر تمیز او فرق کولی سي او د حق خبر الله د ده پر ژبه باندې جاری کولی سي. فإن يك في أمتي أحد كثير زما په امت کې څوک وو فإنه عمر داب امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه. نو د حقانیت د لوی عظیم شان د عظیم کردار د پاره او زموږ د ایمان او د عقیدې د پاره یو روایت هم کافی دی. دا روایت دی د بخاری او د مسلم متفق علیه روایت. اوس په حدیث شریف کې راسي چې د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د عظیم مقام او لوی مرتبه د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک خله مشتشي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وايي حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکور ترالی وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه ښځې ناستې وې چې د دغو ښځو مجلس د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره شروع. ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست. امیر المؤمنین چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کور ته رالی، د خپل د کور متعلق د خپل خاوند او د خپلو بیبیګانو په مابینځ کې مجلس شروع دی. دا خبرې داسې دي چې دا بیبیګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه یو شی غواړي، د کور ژوند دی. دا بیبیګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د یو زیات شي خواهش کوي او د یو زیات شي غوښتونکي دي. نو کله چې د خلکو خبرې ډېرې، ډېر خلک غږېږي، هم د آواز ډېر وي، او یا دا رقم چې په دې وخت کې له هغه قرآني حکم نه دی نازل شوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته د په زوره خبرې کول دا منع دي. نو دی چې کله رالی، امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دا غږ واورېدی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اجازه وغوښتل، ای د الله رسوله ما ته اجازه ده چې کور ته درسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورته وکړه. استأذن عمر بن الخطاب رضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة. د اجازه وغوښتل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیبیګانې ناستې وې د قریشو، یعنی خانداني د قوم په لحاظ باندې د بیبیګانې د قریشو وې. کله چې رسول دی رالی، فلما استأذن عمر قمنا بادرنا الحجاب. دا بیبیګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې په تلوار ولاړې سولې او هر یوې دا کوشش کوي چې په یو پرده کې ځان پټه کړي. يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. عمر رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټې ته ورننوتی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې خندله. تبسم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وکړي، غاښونه یې ښکاره سول. فقال اضحك الله سنك یا رسول الله. عمر رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوشحالي ولیدل، خندا یې ولیدل، نو ورته ویل ای د الله رسوله، الله دې ستا خوله له خندا ډکه کړي، الله دې پر تا باندې خوشحالي راولي، الله دې ستا پر مبارکه خوله باندې هر وخت خندا راولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېر عجبه ده، زه دا زنانو ته حیران سوم چې دا اوس له ما سره ناستې وې. فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. کله چې ستا غږ واورېدی، ډېرې چابکې چابکې دا زنانې ولاړې سوې او هر یوې په یو پرده کې ځان پټوي او حجاب یې مراتوي. فقال عمر یا عدواتي انفسهن. عمر رضی الله عنه وویل ای ښځو، ای د خپل ځان دشمنان، تاسې د خپل ځان دشمني کوئ. یا عدواتي انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای ښځو، تاسې له ما څخه بیریږئ، زما خوف و بیره په تاسې کې شته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه بیریږئ. دا خبره ورته وکړه. فقلنا نعم انت افظ واغلظ. دوی ورته وویل او دا رقم ده چې موږ له تا ډېر بیریږو، ستا خوف و بیره زموږ په زړه کې شته، ځکه ته چې یې سخت سړی یې، ستا خبرې سختې دي، ستا مجلس سخت دی، ستا د خبرو تاو موږ نه لرو، او ستا د خشم د غصې دا طاقت په موږ کې نشته. انت افظ واغلظ. دوه تورې ورته ویلي دي چې ته چې یې افظ یې او اغلظ یې. مراد د دې دوه تورو څه څه دی چې دی دا ورته وایي چې ته ستا خبرې سختې دي، په تا کې سختي ده، نو ځکه موږ له تا څخه د پښتنو په اصطلاح باندې موږ له تا خار خورو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ابن خطابه دا پرېږده د دې خبرې لکوه،
عمر رضی الله عنه دې ته بیا جواب نه دی ورکړی. عمر رضی الله عنه ته ویل د دې خبرې لکوه عمر ته هغه څوک یې قسم مې دی د الله جل جلاله په ذات باندې چې زما روح بلا کیف د ده په لاس کې ده، قسم مې دی د الله په ذات باندې عمره چې ته پر کومه لار باندې ځې، پر کومه کوڅه باندې ځې، که شیطان پر هغه کوڅه باندې راځي هغه به هغه پرېږدي، پر بله کوڅه باندې به ولاړ شي. تا ته الله جل جلاله هغه هیبت د ایمان او د اسلام ستا په سینه کې الله ایښی دی چې لتا شیطان هم خار خوري چې پر کومه لار ته ځې پر هغه لار باندې شیطان لا نه ځي. که شیطان پر دې لار روان یا او تم پر دې لار باندې روان دی به خپله لار بدله کړي بلې خواته به واوړي. الله جل جلاله ته ستا دونه قوي ایمان دی، په تا کې الله دونه هیبت ایښی دی، الله جل جلاله دا دین په تا عزتمن کړی. په بل روایت کې راځي جابر رضی الله عنه وایي، د دې حدیث شریف روایت هم بخاري او مسلم دواړو کړی. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا برميصائي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیات او صحابه کرام په دې کې مشوره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس صحابه کرام باندې د جنت زیری سوي، لیکن اصلا خبره دا رقم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ډیر صحابیاتو باندې او پر ډیر صحابه کرام باندې د جنت زیری سوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک خوله باندې. اوس بل ته ګوره په دې حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په هغه شپه د معراج باندې زه جنت ته داخل سوم، رمیسا مې ولیدله. رمیسا دا د حضرت انس رضی الله عنه مور او د دې دویمه نکاح چې سوې ده د ابو طلحه رضی الله عنه سره دویمه نکاح سوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم رمیسا مې په جنت کې ولیدل. دا د جنت زیری دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خپلې بیبیګانو ته ورکوي. وسمعت خفشة فقلت من هذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په جنت کې مې د پښو کښارې واورېدی لکه یو څوک چې روان وي. پوښتنه مې وکړل دا څوک دی؟ دا د چا د پښو کښارې دی چې دا روان دی؟ فقال هذا بلال. فرشتې راته وویل یا جبرائیل علیه السلام راته وویل چې دا سیدنا بلال رضی الله عنه دی. دا د جنتی والی زیری دی الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک خوله باندې کړی. ورأیت قصرا ببنائه جاریة. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لویه ښایسته ماڼۍ مې ولیدله، یو کور مې ولیدی، یو ځای مې ولیدی چې د دې په یوه څنډه کې یوه حوره ناسته وه. فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر بن الخطاب رضی الله عنه. وما ویل دا د چا کور دی؟ دا د جنت ماڼۍ الله چاته جوړه کړې ده، د عظیم او ښایسته ماڼۍ الله چاته جوړه کړې ده؟ فرشتو راته وویل چې دا د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه جنت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي عمره ستا داسې ښایسته کور و داسې عظیم کور و زړه مې دا غوښتل چې ورننه وځم یې ور یې وګورم، خو بیا ستا غیرت را په یاد سو چې د عمر به په دې خوا بده سي چې زه د عمر بې اجازې د عمر و کور ته د ده و جنت ته ورځم ګورم یې د عمر رضی الله عنه به بیا په دې باندې خوا بده سي، ځکه مې دا ستا کور ورننوتلو ته مې زړه نه کوي ښه نه ورننوتم ورداخل نه سوم، ستا غیرت را یاد سو، ستا عظیم شان، ستا لوی قدر. ده په جواب کې ورته فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار. اے د الله رسول زما مور پلار دې پر تا باندې قربان، زه غیرت له تا سره کوم، زه ستا په باره کې دا سوچ کوم چې ته زما و جنت ته یا زما و کور ته ورنوتلی او ګورې، ستا په باره کې به زما دا تصوري زما مور پلار دې در تا قرباني، در مور پلار شیرین قریب په دنیا کې بل نسته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زما د مور پلار په تا باندې قرباني، ستا په باره کې به زه څنګه دا تصور کوم او ستا په باره کې به زما دا څنګه سوچ. بیا د بخاري او د مسلم روایت دا بیا عظیم شان دی. ګور د جنتي کېدو زیری دی. یو هغه حدیث شریف دی 10 مبشره
لس صحابه کرام په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری باندې کړي. ابو بکر په جنت کې دی، عمر په جنت کې دی، عثمان جنتی دی، علي جنتی دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لس صحابه کرام په یو روایت کې یاد کړي دي. دته عشره مبشره وایي، لس صحابه کرام چې د جنت زیری باندې شوي. او دلته ګوره د حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بلال د چوټو غږ ما اورېدی چې په جنت کې و. رمیسا چې د انس رضی الله عنه مور ده او د ابو طلحه رضی الله عنه کوروالا ده، د هغه د الله رسول په جنت کې لیدل. په بل روایت کې راځي دا د عمر رضی الله عنه عظیم شان. ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي. خوب مې لیدی زما امتیان الله جل جلاله ما تراولي یو دا امتیان راشکره کوي. وعليهم قمص منها ما يبلغ الصدي ومنه ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خوب مې لیدی زما امتیان ما ته الله جل جلاله راشکره کول. نو یو امتی دا رقم دی چې کمیس یې در ځګره پورې دی، یو د رغله کم دی، یو د دې اوږد دی. مثلا ملا علي قاري رحمت الله تعالی علیه د دغه تورو سمانه دا اخلي چې یعنی د باز د دردې لا اوږد دی، مطلب د چا د ګونډې پورې رسېدلی، د چا د پونډیو پورې رسېدلی. وعرض علي عمر بن الخطاب ما ته الله جل جلاله امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه راوست. کله چې ما امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ولیدي وعليه قميص يجره، د دونه لوی قمیص چې در پښو تیر سوی و پس کشیدی. قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، اې د الله رسوله تا د دغه خوب څه تعبیر وکړي، تا څه تاویل وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل قال الدین، د دې تعبیر ما دا وکړي دا د انسان دین دی. یعنی د قمیص چې څونه لوی و څونه بغټو، دغونه د لوی ایمان خاوند، دغونه د کلک ایمان خاوند، دغونه د زبردست دین خاوند بو دا سړی. نو د عمر رضی الله عنه دین دونه مضبوطه دونه محکمه الله جل جلاله داسې په دا دین کې پوښتلی و لکه لوی غټ وش کمیس سړی اغوستی او ټول بدن یې کې پټ. ما یې دا تعبیر وکړي. بیا د بخاري او د مسلم روایت په بل روایت کې راځي د عمر رضی الله عنه د ابن عمر رضی الله عنه سره روایت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سواورید الویله بین انا نائم اوتیت بقدح لبن، زب دوم پرشتو یو جام د شیدو راته راوړي، یو لوښی چې په دې کې شیدې لوېدلې وې دا یې راته راوړي. فشربت حتى اني لارى الري يخرج في اظفار. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما دونه وچښلې چې اثر د دغه شیدو ما په خپلو نوکانو کې ولیدی. ما داسې په دې شیدو باندې ځان اوبه کړي چې اثر د دې شیدو د اوبه کېدلو د ما په خپلو نوکانو کې ولیدل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب، بیا چې نورې پاته شیدې وې هغه ما عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته ورکړي. دا بیا خوب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی. د انبیاو خوب چې دی دا وحی ده. که د ابراهیم علیه السلام خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه دا ټوله وحی دي. قالوا فما اولته یا رسول الله، بیا صحابه کرام ورته اې د الله رسول څه تاویل دی وکړي د دې خوب؟ قال العلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دې تاویل ما دا وکړي چې د علم دی. الله جل جلاله ما ته دونه علم را کړی دی چې د انسانانو په خښته کې چې څونه علم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی دی دونه علم بل چاته الله جل جلاله نه دی ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله بهذا نهایت علم، زیات علم الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی. لیکن هغه عقیده سبا ګوري ځان ډیر پام کوي چې د شرک او د کفر عقیده به نه خپلوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې به مو د علم غیب چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم علم غیب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مغیباتو خبر دی، په غیب باندې خبر دی. دا کفري عقیده دا د اهل سنت او جماعت عقیده نه دی. دې سبا ځان ګوري.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله بعضې مغیبات ښولي لکه جنت یې ورښکاره کړی دي په جنت کې مرتبې ورښکاره کړي دي خپل امتیان یې په خوب ورباندې لیدلي دي مرتبې ورښکاره کړي دي الله جل جلاله د فتح د نصرت شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښوولي دي د قیامت علائم یې ورښولي دي لیکن یو علم غیب دی دا صفت الله جل جلاله دی د رسول په د هیڅ یو رسول په باره کې به هم دا عقیده نه وي چې دا عالم الغیب دی عالم الغیب څوک دی الله جل جلاله دی البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم مثال په دنیا کې سړی نشي ویلی د بل چا په باره کې الله جل جلاله دون علم ورکړ دلته د حدیث شریف کې هم دا رقم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما د دې شیدو چې په جام کې راوړي او ما تیاره کوي ویچ ما چې دا شیدې وڅښلې د دې معنا د علم پاته شیدې ما عمر رضی الله عنه ته ورکړي الله به پر د په سینه باندې د علم دروازې را خلاص کړي او یو صحابي مبارک وایي چې د ټولو عربو علم د ترازو په یو پله کې واچي او د عمر علم په بله پله کې واچي د عمر علم باندې زیات الله جل جلاله دون علم د تور کړی دون لوی عالم حدیث شریف کې راځي د دې حدیث شریف روایت بیا بخاری او مسلم دواړو کړی ابو هريره د حدیث شریف راوي دي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قليب عليه دلو الله جل جلاله خوب را باندې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خوب را باندې ولید یو څا دی دا څا دوه قسمه جوړیږي یو داسې څا چې دا خوله جوړه سوي خښتي او سیمټو ډبرې ور باندې لګېدلي بعضې انسان بیا داسې چې دا خوله یې نه وي جوړه سوې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم څا لیدلې خوله یې نه ده جوړه سوې او پر دا څا باندې یوه بوکه ده په دې بوکه باندې یوه اوبه له دې څا راخیږي فنزعت منها ما شاء الله ما دا د دې په دې بوکې په ذریعه باندې چې څونه د الله خوښ او دونه اوبه ما د دې څا سره راویستلې بیا عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ثم اخذ ابن ابي قحافه ابي قحافه د ابو بکر رضی الله عنه اسم کنیه ده عرب درې قسمه نومان لري یو اسم محضه چې خالص د نوم دی یو اسم کنیه چې د پلار یا د زوی په نامه یادیږي یو اسم لقب دی چې د شجاعت او د غیرت خبرې کی لکه د عمر رضی الله عنه لقب فاروق دی د ابو بکر رضی الله عنه لقب صدیق دی د عثمان رضی الله عنه لقب دی ذی النورین دی او د حضرت علی کرم الله وجهه لقب دی اسد الله دی د الله تعالی د رسول زمری ابي قحافه دا د ابو بکر رضی الله عنه اسم کنیه ده د ابي قحافه ابن ابي قحافه زوی د ابي قحافه ابي قحافه د ابو بکر رضی الله عنه د پلار نوم دی اسم کنیه ده او دیش دی ابن ابي قحافه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خوب ولیدی چې د یو ساسمي په یو بوکه باندې اوبه راوکښلې بیا مې دا بوکه و ابي قحافه ته ورکړه ابن ابي قحافه يعني ابو بكر رضي الله عنه فنزع منها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له زعفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ابي قحافه ابن ابي قحافه يعني ابو بكر رضي الله عنه د څاسه وبرا وکښلې ډېرې بوکې یا دوې بوکې خو په دې کښلو کې کمزوري وه یعنی دا معنا کم وي الله جل جلاله هغه کمزوري د تور معاف کړی ده الله دې د کمزوري معاف ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب بیا دا بوکه چې کوچنۍ بوکه وه دا بدله سوله یو لویه بوکه ځینې جوړه سوله د خوب حالت دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم د وحی ترتیب بیانوي چې بیا دا بوکه بدله سول لویه بوکه سوله فاخذها ابن الخطاب دا لویه بوکه بیا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه اوبه باندې شروع فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن الله جل جلاله د په ذریعه باندې پر دا لویه بوکه دونه اوبه راوکښلې چې ټول انسانان یې ور باندې اوبه کړه حتی داسې چې د دا څا مخ د اوښانو د چوکېدلو ځای سو مقصد دا دی چې دلته خلکو اوښان راوسته اوښان یې ور باندې اوبه کړه دلې ورته پرېیستله
الله جل جلاله د عمر رضی الله عنه په لاس باندې دونه اوبه راویستلې. په بل روایت کې راځي قال ثم اخذ ابن الخطاب من يد ابي بكر، د ابو بکر رضی الله عنه د لاس صدا بوکا عمر رضی الله عنه واخیسته. فاستحالت في يده غربا، دا بوکه چې اول ورکشنی بوکه وه دا بدل سول یو لویه غټه سول هغه ځینې جوړه سول. فلم ارى عبقريا، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د انسانانو په خشته کې ما دونه زبردسته پهلوان بل نه دی لیدلی لکه عمر چې د په دې بوکه باندې دونه اوبه راویستلې چې ټول انسانان یې اوبه کړل، او حتی تر داسې اندازې پورې چې د اوښانو د چوکېدلو ځای وګرځېدی، یعنې اوښان هم ټول ورباندې اوبه سو. حدیث شریف د دغه تورو معنا دا ده و خلافت ته د عمر رضی الله عنه اشاره، یوه یا دوې بوکې اوبه یا څه ډېرې څو بوکې اوبه ابوبکر راویستل. د ده په زمانه کې خلافت کمزوری سو، بعضې سرایان اعراب د عربو دا کافران سول مرتد سول، خو کله چې د عمر رضی الله عنه په لاس باندې خلافت رالی د دنیا در یو در مشرق در مغرب د اسلام غږ ورسوي او مسلمانان قوي سول او د دوی دولت او حکومت او د دوی مالی لحاظ باندې د فوجي لحاظ باندې په ټولو لحاظو باندې اسلامي خلافت داسې محکمه سو چې در دا اوسه پورې الله جل جلاله موږ ته هغه د د خلافت برکتونه الله موږ ته رانصیب کړي، او خلک چې اوس خلافت جوړوي نو پر منهج د عمر یې جوړوي. بیا په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، ګوري دا بیا د بخاری او مسلم روایت، ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، الله د حق مهر د عمر رضی الله عنه پر زړه او پر ژبه باندې لګولی، د ده پر زړه باندې د حق ماسې او بله خبره نسی راکړلی، او د ده د خولې څخه بېله حقه ویلو بله خبره نسی کېدلی. دا عزت الله د تور کړی. بیا په حدیث شریف کې راځي، دا د ترمذي روایت، ابو داود وایي د ابي ذر رضی الله عنه روایت ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، الله د حق کلمه د عمر پر خوله باندې کښېښول او دا کلمه وویله. دا د حق کلمه در قیامته پورې چې حق ویل کېږي نو در ټولو د حق ښه معیار عمر رضی الله عنه دی او خلک د ده پر قدم قدم یږدي. بیا په حدیث شریف کې راځي د علي رضی الله عنه ده قال ما كنا نبعد أن سكينة تنطلق على لسان عمر. علي رضی الله عنه ما كنا نبعد، دا خبر لري ندا امیر المؤمنین علی رضی الله عنه دا خبر لري ندا ان سكينة تنطق على لسان عمر، سکینه اطمینان الله په خبرو کې د عمر یشي. کله چې خلق عمر ته کښیني او عمر د الله دین ورته بیان کی ورته ویشي د خلکو زړه ورته باندې مطمئن سي او باندې پوسي چې دا د حق خبرې دي. دا څوک وای؟ د امیر المؤمنین علی رضی الله عنه وای. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکازو ابن عباس دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه. دا داسې وخت په مکه مکرمه کې چې ابو جهل ابن هشام اعلان وکي کچا رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کی سل وشبه په انعام کې ورک. او په روایتو کې راځي غالبا دا رقم دي چې زر دراهم به ورک. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نو د صحابه کرامو په دار ارقم کې د دې حالت ته چې د عبادت لم پټ کی او هلته هغه لوی کافر دی هغه اعلان کړی دی چې کچا رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کی سلو شام په انعام کې ورک. عمر رضی الله عنه ورته چې دې خبرې د خبره چې کړی دا پر دې ولاړې درته ولاړې او عمر دا اراده مو کړ چې زبا نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پرې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بابي جهل ابن هشام او بعمر ابن الخطاب. الله د دې ستا دین کومک یا په ابو جهل باندې وکا مسلمان کا او یا الله د دې دین کومک په عمر ابن الخطاب باندې وکا.
فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم صلى في المسجد ظاهرا چې کله دا شپه تېره سول او سهار سو الله جل جلاله امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه مسلمان او د د اسلام سره په مکة المکرمه کې په حرم شریف کې مسلمانانو علی الاعلان لمونځ شروع کی او بیا د چا سره بیریدل الله اسلام په د باندې غالب کړ بیا د جابر رضی الله عنه سره روایت قال عمر لابي بکر عمر و ابو بکر ته وویل یا خیر الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے بهترین انسان در رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسته بهترین انسان ته عمر رضی الله عنه ابو بکر ته وویل فقال ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل اما انك ان قلت ذلك تدا خبرې کوي ته ما ته دا وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسته در ټول بهترین سړی یم دا څنګه کېدلی شي فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبريدلي دي ويله ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر در عمر بهترین انسان چې المره خيج الله جل جلاله ندی پیدا کړی په روایت کې راځي محدثین فرمایي چې دلته دا رقم توري دي ما طلعت الشمس على رجل خير من بعد ابو بكر عمر در ابو بکر ورسته چې المره خيج الله در عمر بهترین انسان ندی پیدا کړی دا دونه غټ خلک د زمورون په بل حدیث کې راځي عقبه ابن عامر رضی الله عنه وی قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي اے خلقو کدر ما ورسته امکان د نبوت د دروازې د خلاصېدلو وای کدر ما ورسته دا امکان وای چې نبی دی راسي پیغمبر دی راسي اے خلقو لکان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پیغمبر او نبی وای الله جل جلاله هغه کمالات چې د یو انسان چې نبی کیږي الله وحی ور باندې نازلي الله پیغمبر کی رسول کی بعض هغه کمالات بعض خوینه او عادت الله جل جلاله په عمر کې پیدا کړیو نو کېدلې سوای چې پیغمبري دروازه نه وای بند یا دا امکان درلود چې در ما ورسته پیغمبر راکړل عمر به پیغمبر وای دا څوک وای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وای او بل د عمر رضی الله عنه دا عجب خبره ده بريده رضی الله عنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غزا سرالی مدینه منوره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی فلما انصرف جاءت جاریه سوداء یوتور حبشی زنانه یوتور انجلی ورسول الله صلی الله علیه وسلم تراله فقالت يا رسول الله إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف دا تور انجلي رالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والإيد الله رسوله ما دا نظر يشيو كچيري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دا دي غزاسة بخير سالم سلامت را ورسوي او کامیاب الله را وستي زبا دا ما نظر يشي زبا دا خوشحالي سا دريا وام دي انجلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر وك واتغنى او دا دريا سر بيو غزلم وايم دا ما نظر يشي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نظرتي فاضربي وإلا فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل دریا وهله او غزلی ویل مناسب کار نه دی غیر شریکان ما سوا د کوزدی او د یو داسې مناسبات چې الته شریف هغه کې بعض ځای کې په یو خاص مقدار باندې په یو خاص حالت باندې په یو خاص ترتیب باندې اجازه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دین جلی ته ویل ک تا دا نظر نه یشي خو مې کو او کدی نظر کړی بس وېکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم رؤوف الرحیم مهربان ذات انجلی را ولاړ فجعلت تضرب فدخل ابو بکر وهي تضرب دغه انجلی دریوي او غزل وای په دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشتي د انجلی خوشاله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیر راغلی دی او خپل نظر پرکی دریوي او غزل سره وای په دې حالت کې ابو بکر رضی الله عنه راغی انجلی ابو بکر رضی الله عنه ولیدي
خو دریا یې نه کړل، غزل یې ویل او خپله دریا یې ورسره وهله. ثم دخل علي، بیا سیدنا امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب رضی الله عنه رالی، وهي تضرب، دې خپله دریا جاري وساتله، خپله غزل یې ویل. ثم دخل عثمان وهي تضرب، بیا امیر المؤمنین عثمان ذي النورین رضی الله عنه رالی، بیا نجلۍ خپله دریا وایي او خپله غزل ورسره وایي. ثم دخل عمر، بیا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه رالی. کله چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه رالی، فألقيت الدب تحت استيها ثم قعدت عليها ثم قعدت عليها، دې دا دریا پرېښول، لاندې کښېښول، دا سربیره ورباندې کښېناسته. د عمر رضی الله عنه د راتللو سره دې نجلۍ دریا پرېښول، ژر یې لاندې کښېښول، دا سربیره ورباندې کښېناسته. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ولیدل او دا حالت یې ولید چې ابوبکر رالی، نجلۍ دریا نه پرېښول، غزل یې نه پرېښول، علي رضی الله عنه رالی نه پرېښول، عثمان رضی الله عنه رالی نه پرېښول، خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ناست دی او د عمر رضی الله عنه پر راتللو باندې دې دا کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، ای عمره الله جل جلاله عجب شان تا ته درکړی. عمره ته هغه څوک چې شیطان هم له تا بیریږي. إن كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ای عمره الله جل جلاله عجیبه شان درکړی دی، زه ناست وم، دې نجلۍ خپله دریا وواله، خپلې غزل یې ویلې نه بندوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو سم دا معلومیږي چې اجازه یې همداسې د مجبورۍ په صورت کې ورکړې. بیا ابوبکر راغلی دی، نجلۍ دریا نه ده پرېښې، بیا علي رضی الله عنه راغلی، بیا یې نه ده پرېښې، عثمان راغلی، بیا یې نه پرېښول. د الله رسول صلی الله علیه وسلم عمر ته وایي لكن فلما دخلت انت يا عمر، ای عمر چې ته رالې، القت الدب، دریا یې وغورځول، او په حدیث کې دا توري تیر سول چې سربیره ورباندې کښېناسته. نو عمر ته هغه څوک الله په تا کې دونه ایمان ایښی دی، په تا کې دونه هیبت دی عمره چې شیطان هم له تا بیریږي. دا عمل، دا دریا او غزلې، دا شیطان په سړي باندې کوي، دا داسې غیر مناسب حرکت شیطان په سړي باندې کوي. نو شیطان د کمې نجلۍ سره شیطانو د هغه شیطان د عمر پر راتللو باندې وغورځېدی، دا یې دې ته مجبوره کړه چې پر دریا سربیره کړي. دا د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه شان دی. نو زما ورونو، الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته د خپلو اکابرونو د سلف صالحینو محبت الله په زړه کې راواچي. الله دې موږ د خپلو د دغو مشرانو په قدر او په عزت باندې خبر کړي. الله دې موږ د دوی پر نقش قدم باندې بوز. داسې یو بله عجیبه سوې ده ان شاء الله تعالی. دا مناقب د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دا به بیا پرسته بیا پسې پرکو. اوس وخت پوره دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته د دغو بزرګانو محبت په زړه کې راواچي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته دا توفیق راکړي چې موږ د خپلو سلف الصالحینو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند یاران، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر یاران، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د جنت یاران، الله دې د دې محبت موږ ته په زړه کې راواچي. د دې سره محبت دا د ایمان علامه ده، دا د مؤمن د ایمان علامه ده. د ابوبکر او د عمر د دې جلا شان دی. حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل کور راووتی، ټولو صحابه کرام کې هیڅ چا دا جرأت نه سو کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوري. حیا به ورته راتلله او د الله د رسول داسې هیبت و چې د دغو مخ ته چا نه سو کتلی. خو دوه کسان بیا داسې وه چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه په دوی باندې داسې ګډه کړې وه، داسې محبت یې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بله کور راوتی، دوی دوه مبارکانو به ورته کتل او په شونډانو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته خندله، دوی به هم ورته خندله. هغه څوک دي؟ ابوبکر او عمر دي. او په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور راوتی، ابوبکر یې در د یو لاس ونیوي او عمر یې در د بل لاس ونیوي
او بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویل داسې به لاس په لاس کې به موږ او تاسې و جنت ته ځو. د هغه خلک دي زما ورونه. الله جل جلاله دې د دوی محبت موږ ته په زړه کې راواچي، الله دې د دوی مینه موږ ته په زړه کې راواچي، او الله دې توفیق را نصیب کړي چې د خپلو صحابه کرامو او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو په تاریخ ځان خبر کو او د دې سره مینه او محبت نور زیات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.